ملا صاحب هر وخت نه مرود او فرغو نه بوجغل یادوي وای زمانم چې په فرغو نه بوجغل کیسه پکار ده خو ملا لک په میجر جرنل کرنل کیسه پکار ده او چې هر وخت د پردیو ممبران په اتلان په ممبر ستای لک د خپل خړې خاورې په اتل کیسه پکار ده دا ګیله خو موږ بیخي نه کوو چې د پنجاب مولا طارق جمیل را ولاړ شي وایي چې قاید اعظم مې په خوب ولیدو چې ګوتې یې را په خوله کړې چې د خوبه را ولاړ شوم هم مې خوله خوږه وه هغه د خپل قاید اعظم دومره په ویاړ دفاع کوي تر نن تاریخه پورې تاسو له ملایانو د شاه غازي امان الله خان صفت واورېدو د حاجي میرزري خان صفت مو واورېدو د خپلې خاورې د بل اتل مشر صفت مو له دې ملایانو واورېدو بیا چې وایي دا د دین اسلام نه دین اسلام د ملا خو په ټیکا نه دی دا خو د ټولو شریک دین دی زه له ده ګیله ولې کوم زه چې احتجاج را جوړوم جلسه را جوړوم دوې درې میاشتې کمپین ورته کوم زما د کام وطن ملا ته د جمعې په ورځ په فری کې په سلګونو زرګونو انسانان کښېني